آدم علیہ السلام لا نو پیدا پرې مقدس مکه پیریانو سیدل او چې ځمکه الله جوړه کړه پروردګار فرشتي راولېږلې نو فرشتو برا په اسمانونو کې عبادت کو الته بیت المعمور دی الته بتلل او د پروردګار عبادت پې کو حدیث پاک کې راځي وې دومره د الله فرشتي زیات دي چې بیت المعمور کې روزانه او یا زره فرشتي د الله تعالی عبادت کوي او کومې فرشتي چې یو ځل پاغه کې د الله عبادت وکړه تر قیامت پورې داغه نمبر بیان راځي کله نه فرشتي پیدا دي او د کله نه بیت المعمور پیدا دي او کله برا فرشتي پناه کیږي او د انسانانو او د اسمانونو پناه کیږي نو یو ځل چې کومې فرشتي عبادت وکړه قیامت پورې نمبر نه راځي دومره د الله بشمار فرشتي دي ورونو دغه فرشتي چې زمکه ته راځي د الله نه درخواست وکړه چې برغه په اسمان کې او کوټه شته بیت المعمور چې هغه کې عبادت کیږي دنیا کې به مونږ ته کو نه الله تعالی ورته د زمارو په یو کان کې یو کوټه ورکړه غونډه یو کوټه پکې دیوال میوال دانه چې ګنې ګندلې دیوالونه جوړ شو چت په واټ جوړې شو په یو کان کې یو شان کوټه ودا یو ته او زمکه کې درته یو ځای کې الته کېده او دغه کوټه تاسو د عبادت دی نو موجوده چې کوم دی بیت الله شریف ته هغه د زمرد کوټه راول په دغه دی د پاتې کې فرشتو په پکې عبادت کو او بیا چې کله پیریانو سرکشي او فسادونه زیات کړل هغه کوټه الله اوچته کړه دا موجوده بیت الله چې حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی دا د انسان د پاره دی ګورئ د انسان نه مخکې هغه بل شی و ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه د انسان د پاره الله دا لومبه کوټه د حضرت آدم علیه السلام په لاس باندې جوړه کړه تیره جمعه مې د آدم علیه السلام ته مختصره واقعه ذکر کړې و یو بل مقصد د پاره آدم علیه السلام چې پروردګار کله پیدا کړ او د کې سا واچوله دی را جمع دی شو داسې را جمع دی شو لکه انسان چې د خوب را پاسي نیم چې دی جمع دی شو مفسرین لیکي د جنت دا هشته ښکلې میوې یې ولیدلې قدې غټو اوږدو لوړ او پلن زمونږ په دې غټو ګزونو 13 ګزه اوږدو او زمونږ په کتابونو کې چې کوم ذراع راځي د تنګل برابر په هغې 15 ګزه او زمونږ په ګزونو 10 ګزه اوږد او 3.5 ګزه زمونږ په دې غټو ګزونو باندې پلنو او عربی کې چې کوم ذراع راځي او څنګل نو په هغې باندې 9 ګزه پلن خو زمونږ دا غټ ګزونه درته ځکه وایم چې په دې مونږ کپړه کچ کوو په دې ګزونو 13 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلنه جوسه الله پیدا کړه چې دا نیمه سا پکې شوه د جنت دا میوې یې ولیدلې او دا ښایسته منظرونه یې ولیدل نظر راپاتې ځکه ښه شي ته د انسان زړه کېږي شین شي ته د انسان زړه کېږي خوب شي ته د انسان زړه کېږي نو لاندې پکې لا روح نو تلې نو واپس پرېوت پروردګار فرمایي خلق الانسان من عجل ګوره انسان د تلوار نه پیدا دی لږ صبر وکړه چې دا صادق تو ته ورسي نو دې جنت کې چې کوم ځای ګرځې نو بیا ګرځې بیا پروردګار دې ودکه د ده د دې ګټې پوښتې د برې تېنه چې تینې ته اوچته مرۍ ته کومه پوښتې نږدې ده د هغې نه پروردګار یو پوښتې راوویستله اوچته او د هغې نه یې ولې بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام چې دا زمونږ مور او پلار دي نی او نیکونه حضرت آدم او حضرت حوا ځکه د انسان د سړي بغیر د ښځې نه ګزاره نه کېږي او د ښځې بغیر د سړي نه ګزاره نه کېږي قرآن شریف کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن وی ښځې او سړي د یو بل لپاره جامه ده لکه جامه د سړي پردی دی پې پټي د ده پې حیا راغونډی دی پې د ګرمۍ نه بچي دی پې د یخنۍ نه بچي دقه رنګې ښځه او خاوند په یو بل حیا محفوظ دی د ښځې حیا په خاوند او د خاوند حیا په ښځه ښځه او د خاوند د یو بل دفاع دي دفاع یو بل د ګرمۍ نه د یخنۍ د ګرم د یخ د دنیاوي مصیبتونو آفاتونو کوشش کوي چې یو بل بچ کړي د یو بل حیا او د یو بل عزت دی نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې الله د هغې ګسې پوښتې نه بیبي حوا پیدا کړله حوا به زی چې کله راویښ شو ویې کتل نو حوا بیا ورسره خوا کې ناسته وه او الله فرمایي دې لپاره ښځه الله انسان له پیدا کوي چې د سړي سکون او اطمینان ورته راشي سړی پې دمه شي ښځه به دننه د سړي دپاره په کور کې کار کوي د کور د کارونو سړی خلاص او سړی به بار د کور نه بار د ښځې او د بچو دپاره محنت او مشقت کوي د بار نه ښځه خلاص
نو د انسان هغه طبیعي میلان او خواهش خامخا وي چې دې څنګه راویښ شو او ښځې ته یې وکتل هغه د انسان طبیعي میلان محبت مینه وي پروردګار او فرمایل چې لږ صبر کوه ستا او د دې په منځ کې نکاح تړو د نکاح نه پس دا طاقت ده نکاح ورله وتړله او زموږ روح بعضې مفسرینو لیکلي دي بعضې حضراتو چې نکاح تړله نو د هغې دپاره یې ورته بیا مهر مقرره چې سړی به خامخا ښځې له مهر ورکوي مهر به سي نو موږ چې بعضې مفسرینو لیکلي دي حضرت آدم علیه السلام د الله نه تپوس وکړه چې مهر څه شی وله مقرر کړم وی مهر دا چې په عرش د پاسه کوم ټکي لیکلي دي دا ووایه دا تا د دې خپلې بیبي دپاره مهر کړو هغه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف نبی علیہ السلام په د حضور د حضرت آدم علیه السلام نو تیر دې نه موږ د نبی علیه السلام لوی شان او لوی قدر معلومیږي چې د آدم علیه السلام په اولاد کې د لوی شان د لوی قدر او د لوی مرتبې خاوند څوک شو زموږ ټول پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړرونو په جنت کې وتېدل په جنت کې خپل ژوند تېراو ښځه او خاوند یو بل سره خوشحاله یو بوټی ورته الله تعالی بانه هر څنګه بوټي چې څوک وایي د غنم بوټي دا الله انتظام کوو مخکې نه یې فرشتو ته ویلي چې په مخ د ځمکې یو خلیفه پیدا کړو نو الله یو سبب ولا جوړاو دا کوي الله چې آدم علیه السلام یې د خاورې خټې نه پیدا کړي دا کوي الله چې دا آدم ډېر مبارک انسان جنت کې نو له ګورې ژوند ورکړو ما په ظلم نه دی کړی چې لومړی مې د دنیا پر خټو کې او د دنیا پر ځمکو پر کاروبار کې پیدا کړی دی نه ما په جنت کې پیدا کړ د جنت په میوو کې مې اوساو د جنت په خوشحالو مې خوشحاله کړ خو د ولي بوټي لکو ته ورې چې ما منع کړ دا خیر د انسان قدر او عظمت دی او د الله مخالفت کوي چې څوک د الله مخالفت کوي الله پې خفه کېږي شیطان ورته رونو وسوسه واچوله باره طریقه چې وي دا سوالونه مه کوئ چې د څنګه وسوسه واچوله نه الله دله دومره طاقت ورکړی دی د دې په ځمکه وي نو په اووم اسمان کې هم د انسان په زړه کې د خپل اثر ورغورځولی شي دومره طاقت دله الله ورکړی دی لکه نور څونه اوچت دی او په ځمکه یې د ګرمۍ سر شته پکې هلته ګرځي او د یخنۍ هوا یې دلته راورځي نو دارنګې دله الله دا طاقت ورکړی دی نو آدم علیه السلام بیبي ته یې له اول ته وسوسې ور واچولې دې بوټي له ګوتې یوسې مونږ خو الله منع کړي یو وی نه که نه دې دپاره یې نه یې منع کړې چې الله د دې په شکولو خفه کېږي دې له یې منع کړې که دې له ګوتې نه وړی نو د ځمکې ته هم کوزئ او که دا هم وخوره همیشه به په جنت کې یې وی دا ستا خبره غلطه ده قسم یې ورته وخوړ وی زما دې په رب قسم یې چې رښتیا درته ویل خو حوا بیبي خو د خدای په نوم مخکې قسم ترته نه اورېدلی د الله په نوم یې قسم واورېد ها تا د الله په نوم قسم مه خوره قسم د الله نوم چې څوک والي مسلمان ته اعتبار کوي موږ نن د الله په نوم اعتبار نه کوو زموږ عام مسلمانانو کې دا یو قاعده ده غلطه قاعده او دا ولې په اعتبار نه کوي ځکه خلک د الله نوم په دروغ غالي په معمولي څه په دوه رقم د الله په نوم خلک قسمونه خوري دې نه روم ځان ساتي د الله نوم د دنیا لپاره نه استعمالوي او د الله په نوم په دروغ قسم مه خورئ په دې الله خفه کېږي او دا د الله د نوم غټه بېعزتي او چاته چې الله څوک د الله نوم واخلي قسم پې وخوري نو پکار ده چې دې په اعتبار وکړي نه هغې خو له دې زمانې دا دروغجن نه وټېده چې د الله په نوم به څوک په دروغه قسم خوري خو چې قسم یې ورته وخوړه وی بس ته رښتیا وې زر یې هغه بوټي له ګوتې یوړی چې د کوم بوټي نه الله منع کړي خو چې یو یې هغې کې الله یو تاثیر پیدا کړی چې هغې سره د جنت جامې ته غونډې وشوې مکمل د دنیا خاصیتونه چې څومره وو هغه پکې پیدا شو د جنت جامې ته وشوې ها بوټي کې دا خاصیت و چې یو دسمات یې سړي له ورولي خوله پیدا کوي لاړه پیدا کوي تړیوالې پیدا کوي غم پیدا کوي رکوټ او دسمات پیدا کوي مرګ پیدا کوي بیماری پیدا کوي دا خو جنت شته نه دې له به دنیا ته راتلل غواړي کم خاصیتونه چې بوټي کې وو جنت کې نه پوره کېږي به دنیا کې پوره کېږي نه جنت کې څوک رکوټ او دسمات ولی شي نه پکې څوک ټوخ کولی شي نه پکې بیماری راځي نه پکې مرګ راځي نه پکې خوله شته نه ستړی ژوند شته نه پکې وده کېدل شته او دې بوټي خو هغه څیزونه پیدا کول نو اوس به څه کېږي اوس به خامخا دنیا ته راځي وطفقا یقطفان علیهما من ورق الجنه اوس بن شو نو د جنت په بوټو پسې منډې والې ولې دا حیا د انسان فطري د فطري ګونه غیر هلته نور انسان دا نشته چې ځان ته کوټي
فرشتي خو تا ته په سترګو ښکاري نه. نو حیا د انسان یو فطري شی دی چې کوم سړي کې حیا نه دی د فطرت مخالف دی. د انسان فطرت او طبیعت پر اغواړي کې دی به حیاداري حیادار. بې حیا انسان د خدای ډېر بدي خدای دې د بې حیايي نه وساتي. نو بوټو پسې منډې والې او د بوټو پاڼې راخیستې او هغې د ځان نه تاوړې چې ځان پې پټ. الله د اسمان نه راکوز کړل، د جنت نه الله راکوز کړل. وی باد تاسو ته معنا وی چې داسې مه کوئ. ورونو قرآن شریف کې بل ځای الله پخپله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما. وی چې شیطان ورته قسمونه وخوړل. نو د آدم علیه السلام د خدای د خبره یېره شوه. یېره د انسان یېره راځي که نه. او الله وی کلکه اراده نه وه چې په خپل قطع زما د حکم خلاف ورزي کړي، خو د هغې قسم د وجې زما د خبره ته یېره شوه. نه بوټي ته یې ګوتې یوړې خولې ته یې یوړه. الله پې غوسه شو، خفه شو، دنیا ته یې راکوز کړل. کوم ځای راکوز شو؟ حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوز شو. سرندیب مخکې د هندوستان یو حصه وه، بیا د هندوستان نه ځان له یو ملک شو، سریلنکا ورته وایي نن سبا. د هندوستان او د هغې په منځ کې د اوبو دریاب دی او ځان له یو جزیره ده. او تاریخ لیکي چې په هغې کې یو غټ غر دی، غټ غر د آدم علیه السلام د خپې نشان په هغه غر د پاسه پروت دی. د خپې نښه خپې څومره وه؟ 6 فوټه. 2 ګزه د آدم علیه السلام خپه وه، خپله خپې نشان. ځکه وجود یې 13 ګزه و. نو چې 13 ګزه وجود یې نو خپه کړي زمونږ په شان 6 انچه دي که نه. پر انسان خو د وجود د قامت برابري. نو خپې چې وجود یې 13 ګزه و، نو د خپې نشان یې 6 فوټه و، 2 ګزه په هغه غر د پاسه په سرندیب کې د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده. او تاریخ لیکي چې هندوان، مسلمانان، عیسایان، یهودیان دا ټولې تماشې لدي. هغه ته ورکېږي په سریلنکا کې او د آدم علیه السلام د خپې هغه نښې له ورځي. ولې؟ کافر هم ورځي، ځکه د کافر هم نیکه دی. یهودیان هم دا مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی. عیسایان هم دا مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی. او دغه رنګې مسلمانانو ته مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی. صرف هغه خلک یې نه مني. بعضې خلک شته لکه دا دهریان، چینیان او روسیان، هغې دا نه مني چې موږ د آدم علیه السلام اولاد یو. یو غټ کافر تېر شوی دی، داروون ورته وایي. داروون د هغه یو جدا نظریه وه، سوچ دی. د کافر هم حقه سوچ دی. هغې وی انسان په اصل کې بیز و بیز. دا د هغه سوچ دی. او زمونږ ډېر لوی افسوس دی چې زمونږ په بعضې سکولونو کې اوس هم دا سبقونه ښودلي کېږي. دلته نه خو اکثر ځای په ځای د انګریزۍ په سکولونو کې د ډاروون د عقیده او دا نظریه خلکو ته ښیي چې انسان په اصل کې بیز و بیز. نو چې بیز و په دې ځنګل کې به یې منډه والې، د بیز خو لکۍ و، د انسان خو لکۍ نشته. وایي په دې لکۍ خاره خو لګېده. نو منډې به یې والې، دی به په بوټو پورې او په غټو غټو اونو پورې لکۍ مږله، نو لکۍ ته پرېوته. نو دی خو په څلورو پښو ګرځي او خبرې نه کوي. نو په دې مخکې 2 پښو یې خاره خو لګېده او بیماري پې ولګېده. نو په ځنګل کې به یې منډې والې او چغې به یې والې او دا 2 پښې به یې اوچتې کړې، ځکه چې خوږ شي نو بیا په ځمکه نه لګېده. دی اوچتې کړې وې او منډې به یې په ځنګل کې والې. نو هغه 2 پښې یې په لاسونو بدلې شوې او د هغه چغو نه یې خبرې جوړې شوې. نو د انسان په اصل کې بیز وایي، موږ د بیزارو نه جوړ شوي. موږ وایو نه، موږ د آدم علیه السلام اولاد یو. او که تاسو وایه نو یقینا د انګریزانو شکلونه لکه د بیزانو په شان دي. که دوی د بیز اولاد وي به موږ د بیزوګانو اولاد نه یو. د انسان په لکونو کاله تېر شو، په دې کې انقلاب نه راځي چې راځنه اوس بل څه شی جوړ شي. بیز کې راته اوس کې نه راځي. دا ټول دروغ دي وروڼو. د بیزوګانو ځان له نسل دی، د انسانانو ځان له نسل. موږ د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا بیبي اولاد دي. هغه دواړه الله پیدا کړي. تاسې راکړه چرګانو نسل جدا دی. چرګه او هګۍ کوم شی مخکې پیدا دي څوک پکې لا دا هم هر شی چې مخکې پیدا دي که هګۍ ده او که چرګه ده، خدای پیدا کړي دي. د هغې نه نسل پیدا کړي. میخو ځان د الله نسل پیدا کړ، لغو الله ځان نه نسل پیدا کړ، د چندخانو الله ځان نه نسل پیدا کړی دی. هره جوړه الله پیدا کړو، د هغې نه نسلونه جوړوي. دا بیا خبره چې بعضې وخت الله په غوسه شي نو انسان د بیس په شکل کې، دا د الله قهر او غضب وي. خو کوم انسان چې مسخ چې کوم قوم مسخ شوی دی، الله د خنزیران او شادوګان او بیزوګان جوړ کړي دي. هغې د اوو ورځو نه زیات ژوند نه تېر کړی، اوو ورځو کې دننه دننه خدای بیا مردار کړي دي. نو زما ورونو آدم علیه السلام دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې زمونږ نیکه دی. یهودیان یې مني، عیسایان یې مني.
او بعضی هندوان وایي چې دا قدم کې په ترنجیب کې په سریلانکا په دا غر کې دی وی دا د ګوتم بدھ دی وی دا د آدم علیه السلام نه دی هغې داسې وایي دا خبره هم غلطه ده ځکه چې ګوتم بدھ د عیسی علیه السلام نه 600 کاله مخکې پیدا دی ګوتم بدھ تقریبا 610 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې د عیسی علیه السلام 2008 کاله وشو نو 2008 سره جمع کا دغه 600 او څه د پاته نو تقریبا ته د 3000 نه زیات جوړي او د ګوتم بدھ بوتان دی په خپل جوړ کړی دې په دې شتا دې په دې د ګوتم بدھ بوتان دی جوړ کړی د ګوتم بدھ قد کو زیات نه زیات 6 فوټه دی نو چې 6 فوټه ګوتم بدھ نو خپل سکه 6 فوټه شو دا کې دي چې انسان قدم 6 فوټه او د خپل قدم دې 6 فوټه دا امکان نه لري ځکه دی په خپل چې د ګوتم بدھ کوم بدھ جوړ کړی نه هغه 6 فوټه تقریبا نو د 6 فوټه انسان قدم 6 فوټه نه رو دا زمونږ عقیده او د قرآن شریف نه ثابت ده او مونږ یې منو چې الله پاک آدم علیه السلام او بیبي حوا پیدا کړ او د هغې نه نسل خور آدم علیه السلام په دغه ترندیب په دغه غر کې الله راتو او حوا بیبي کوم ځای په راتو ده شوه په جده عربی کې ورته جده وایي جمد او ساوي لیکلي او مونږ خلک ورته جده وایي په جده کې الله راتو ده او زه چې جدې ته بوتلی نو په جده کې یو لویه مقبره ده په مقبره حوا باندې مشهوره ده هلته ورته خلک د حوا به مقبره وایي هغې ته زه چا بوتلم ډېره لویه اوږده مقبره ده هغې کې یو 2 کاڼي دي وایي د دې دواړو کاڼو په دې منځ کې د بیبي حوا د حوا به خبر دی دیوال کې تاو دی او غټه دروازه پکې لګېدلې مونږ ته هم دروازه چا کولاو نه کړه خو داسې یو لور غوندې چې بوتره او په هغې ورچت په دیوال یې چت دی نو دننه م ورته وکتل نو د قبر ته نښه هم پکې نشته خو 2 غټې تیږې دي نو مشهوره داسې ده چې دا د بیبي حوا قبر نو حوا به خدای پاک په جده کې چې کوم د سعودي عرب یو ښار دی او د مکې مکرمې نه تقریبا 6 کیلومتره دی د دریاب په غاړه لویه بندرګاه ده او نن سبا لوی ښار دی حاجیان یا عمرې والا چې دي نو دوی د جدې په ایرپورټ باندې کوي یو د مشان ایرپورټ ته دا د الله غصه وه یو لرې او بل د بل نه لرې دواړو جلل چې په مخ د ځمکه راکوز شو چې خدایه دا سوس جنت کې رانا و دلته خو شپه په شپه کې راکوز شو دلته اودسمات دی دلته اودسمات ضرورت نشته دلته غم دلته غم نو دلته ستړی دلته ستړی نشته دلته سوچونه او فکرونه په جنت کې نشته الله ته جړا کول کما ځمکه پراتو دې کې د سبا دا رڼا راوچته شو چې راوچته شوه نو زرې سجده ولګول آدم علیه السلام د شکرې نه چې شکر دی خدایه زما جړا دې جوړ قبوله کړه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین خدای مونږ په ځان زیات وکړو تا د بوټي نه منع کړو مونږ دې ودایو که ته مو نه باقي او ته را باندې رحم ونه کې نو خدای زمونږ نه زیات تاوانیان به په مقدس مکه بل څوک نه زه چې رانه ولیدل نو سجده ولګول الله ته اوږده سجده شکرې دې کې نور راښکاره تر یې راپورته کړه نو بیا خو چایلو چې شکر دې رڼا خو نور هم زیاته کړه نو دویمه سجده ولګول نو زمونږ بعضې علما لیکي چې دا په مانځه کې په رکعت کې 2 سجدې وي دا مونږ دا آدم علیه السلام پیروي کوو دا د هغه طریقه شوه یو بل پسې ګرځي ښځه خاوند چې خاوند به مې ګرځي او ښځه به یې کوم دی ګرځېدل نو د عرفات چې کوم میدان دی چې حاجیان د عرفې پر ټول هلته راغونډېږي هلته یو غر دی جبل الرحمت ورته وایي د رحمت غر په هغې باندې یو غټه مناره غوندې یو ستن ده ستن اوس هم پې شته عرفات کې غرونه ډېر دي او په دغې غر د پاس یو ستن ده او پوړی م ورته جوړې شوي دي خلک ورته ښېګیره کو غر دې دومره لوی نه دی دغه جبل الرحمت د عرفات په دا غر یو بل سره یو ځای شو معرفت پېژنګلو ته وایي یو بل یې وپېژندل دغه میدان ته هم د عرفات او د معرفت او د پېژنګلو میدان و خوشحاله شي یو بل ته د آدم علیه السلام او د حوا ابې ملاقات په دغه غټ میدان کې رونو شو او د دغې غر په خوا کې یو بل سره ملاقات وشو خوشحاله شي یو بل ته نو پروردگار په مسلمان په حق کې یو فریضه مقرر په چې هم د هغه میدان سره تعلق لري په نهم د ذوالحجې د اختر نه یو ورځ مخکې چې مونږ د عرفې ورځ ورته وایو دغه میدان ته تلل دا په حاجیانو باندې رکن دی فرض دی فرض خامخا به دغه میدان ته ځي 9 میله مربع میدان دی دا ټول حاجیان پکې دیګ هلته الله ته جاري د ماسپښین د زوال نه پس تر د انور پرېوتو پورې
یو سکندم چې څوک دغه میدان ته ور داخل شو نو د حج دا فرض ادا شو او که څوک دې میدان ته داخل نشو او طوافونه مو کی عمرې مو کی او لکونه روپۍ مو لګوي حج یې نه کېږي خدای پاک د دغه میدان یو ذمه داري د عرفات د میدان او د عرفات د میدان هغه محبت او غمینه او هغه عقیدت او د بیبي حوا او د آدم علیه السلام هغه پیژنګلو او ملاقات او خوشحالي د هغې په امت په روحاني خوشحالۍ کې راوستله ځکه حدیث پاک کې راځي چې د عرفات په ورځ په میدان کې څومره خلک راجمع دا ټول الله بخي کله زیاتې که نه الله ته چغې ولې ټول مسلمانان په دا خیمو کې او خدای ته جاړي څوک پنور ولاړي او مثلا داسې ده چې پنور لږ الله ته ودرېږي واره واره د نیم بوټي څوک د هغې لاندې ولاړي مونځ یو شي نو چې هوښیار خلک یې او مسلې زده کړي د مانځه نه پس د ماسپښین لاول اجتماعي دعا نو بیا ورته استاد وي دی او خواره شی یو کس د چا په زړه کې چې څه دعاګانې دي او ذکر او اذکار دي هغه کوي نو څوک د خیمې یو ګوټ کې څوک د یو اونې لاندې څوک د بلې اونې لاندې خدای پاک ته دا خلک جاړي او چغې وي یو روړي وي او الله ته یو زاري وي نو الله د انسان په زاري او په جلا ډېر زیات خوشحالي فرشتې راولېږي دا بندګان ته غواړي وی خدای ستا رضا غواړي خدای د ګناهونو نه معافي غواړي چې څه کړي دي په هغې پیمانه دي هغه چغې وایي الله ته پته ده الله دې نه ناخبره نه دی د زړه په حالاتو خبردار دی خو دا فرشتې وی چې انسان مه پیدا کوه په مخ د ځمکه فسادونه به کوي ورته قید کې ګوره ورته ما نه څونه یېرېږي وی خدای ستا نه یېرېږي لرې مزلې کړي دي او د لویو لرو لارو نه راغلي دي او بچي او ښځې پرېښې دي پیسې هم لګولې ده او خولې تې بیږي او ستا دربار کې جاړې او چغې وایي ستا نه یېرېږي الله اعلان کې دی دا چې څومره بندګان د عرفات په دې میدان کې دا ټول نوبت فرشتې ورته وایي خدایه باقي پلانکې پکې ګناهګار دی دې خو جدا مقصد نه راغلی پلانکې خو پکې ګناهګار دی دې مقصد نه راغلی دی پلانکې خو پکې الله ګناهګار دی دې مقصد نه راغلی دی وی د دې نیکانو چې زما د رضا دپاره کوم راغلي دي د هغې د مخه مې دا نور مرته وبخل ټول بخه الله ډېر مهربان او رحیم او کریم بادشاه دی نو دې به رهبانیت کو او هغه مزدوري جونګړې ته ځان نه کوي او ځان له خپل پخلی کړي نه له چا ډوډۍ خوري نه د چا اوبه څښي او که څوک صدقه خیرات ته وړي هغه ته یې نه به راځي خو مال به څوک نه راځي صرف دې لګیا دی الله له عبادت کوي د شپې هم لګیا دی دروازې ما لګیا او الله یادي په ښکاره هم یادي او په پټه هم یادي نه بچي شته او نه ښځه شته او نه اولاد شته نه ګاونډیان شته او نه رشته داران شته یو دی یو الله زبردست عبادت کې لګیا دی نوم یې څه دی برسیسا راهب لګیا دی عبادت کوي شیطان انخطې دی چې دی به څنګه ګیرو دی په کومه طریقه ګیرو نو کله دا شپونکیانو دا جینکې دا ګرو سرولو والا دی ورته تاوی راته چې ریکې ته مزدورۍ له دې لاره کې ورته هغوی ودرئ که په دوی نظر پرېوت کله خشتاله کان ورته په لاره کې ودرئ که په دوی نظر پرېوت کله شیطان په خپله ګورې دی خپله په مختلفو شکلونو کې راځي لیکن برسیسا دومره تکړه دی د الله تعالی په محبت کې او دومره د الله محبت کې مست کې دی اخواړو نظر نه کوي لګیا دی او د خدای عبادت کوي چېرته هفته کې 2 هفتې پس ځان یو کیلو اوړو ګټي او بیا راشي هغه ځان نه پخوي به دغې خپل پروګرام دی صرف دومره ده چې په هغه جونګړه کې چې د ځان له کومه جوړه کړې ده یو طرف ته هغې کې یو طرف ته ځان له یو کالکۍ جوړه کړې چې د ما باندې رڼا لګي په ما هوا لګي دروازه د پسې بنده ده څوک راتلی نه شي شیطان سازش ته ګوره سکیم یې دې استعمال کړي چې دا جونګړې ته جینکۍ راوله دا ګډو سرولو والا د هغې ته التفات نه او دې چې کومې کلکۍ طرف ته دي هلته کې ولا مختلف طریقو سره جینکۍ راوله خو هم التفات نه کوي هېڅ توجه نه ورکوي دې شیطان په خپله ځان یو عبادت گزار جوړ یو عبادت گزار سړي په شکل کې راغی او د دې برسیسا کلکۍ ته مخامخ هلته په عبادت باندې ودرېد لګیا دی شکل د عابد جوړ کړی دی شکل دنه خو بلا ده خو شکل د عابد جوړ کړی لګیا دی عبادت گزار خپل عبادت کې دې برسیسا چې د کلکۍ نه قتل هلکه دا سړی په عبادت گزار څوک نیک سړی معلوم چې بس د بیا وکتل یو همغسې په قیام دی چې سپاسې بیا د کلکۍ نه وکتل بیا هغسې په قیام دی نو دا قاعده ده چې یو عبادت والا چې بل عبادت والا ګوري د ده په زړه کې هغه شوق پیدا کېږي پس خېږي ورته سبا چې ګوري دا سړی په رکو دی سهار نه په رکو دی دی چې کلکۍ کې ګوري غرمه شو بیا په رکو دی بیا چې کلکۍ کې مازدیګر دی بیا په رکو دی
بیا چې کړکۍ کې ګور ټوله ورځ په رکوع پروت بله چې بیا ورته وکتل په سجده پروت دی یا لکه تا څنګه مونځ کوي ته نن خو درېیمه څلورمه ورځ ده په یو ورځ کې غونډ قیام وکړو دا به همغه یو که مونځ به خلاص کړي بیا به شروع کړي او په رکوع او په سجده دومره اوږدې رکوعګانې اوږدې سجدې اوږدې قیام دا ناسینګ سړی دی دې ورته ورو پس دی او هغه شیطان کافر بچې هغه لګیا دی خپل مشر شروع کړو څه هغه نن هلته عبادت کوي سبا یو فوټ رانږدې کېږي یو ګز رانږدې کېږي بل دوه ګزه نور رانږدې کېږي بل یو درې ګزه نور رانږدې کېږي دا به سیسا وایي چې دا خو نیک سړی معنا زیات نیک دی سړی مو خو چې لږ غوندې ودرېږو نو ستړي شو کېږي نو ورته او په رکوع چې لږ غوندې اوږده کړو نو بیا هم لا کار نه کوي دا د ظالم خو سار نه غرمې پورې یو شان په رکوع دی او ټوله ورځ په رکوع دی نو دی ورغی ورېږه چې له ورشمه څوک نیک سړی دی چې وروته ورته وایي مهرباني وکړه غوندې او ته خو ډېر ښه سړی یې دا نور هم در باندې لګي او هوا هم در باندې لګي ته زما دې جونګړې ته رالې هلته د عبادت وکړه نو ښه به او ورته وایي لرې شروع شه ما د خپل خدای نه منې کې شیطان ورته ما خپل خدای ته متوجه ما خدای ته په دا نور کې ما چې څومره ودرېږم هغه د خپل رب خوشحالېږي څه کوه په دا جونګړو کې مزې چلې سړی خو یې ورته سړی چې دا خو لا بزرګ دی هلک هم نیک سړی ورو ورو او ورته خپل عبادت ښایي نقشه یې جوړه کړې ده چال دی چال سکیم دی سازش دی او یو طریقه جوړه کړې ده او یو میشن کې لګیا دی چې دا برسیزا به د په کومه طریقه راونیسم او دی په کومه طریقه برباد کړم ورو ورو رانږدې کېږي یو ځل باران شو چې باران شو دا برسیزا ورغی او ورته کېناسته هغه سړي ته یې د خدای خط دی نیک سړی ګنې زه ګورې چا سره خبرې هم نه کوم او زه په لاره ځم زه ګورې هغه زما قصه نشته نه ښځه نه بچي خو دا باران دی یو درخواست ته کوم زما دې جونګړې ته رادل نه شه لږ خیر دی بیا چې باران دی بیا به عبادت کوې زړه مې در باندې خفه شو ډېر عبادت ګزار یې یا چې ته مې تنګی نو زه دلدل نه بشم راغې په هغه جونګړه کې ورسره تېره شو دې مې عبادت کوي هم کوي څو ورځې ورسره ډېر زبردست عبادت وکړه داسې د مقابلې عبادت دی وکړه که نه هغه یو بل سره څه ورته وایي هغه سخته مقابلې عبادت چې برسیسا وایي چې خدای نو زما څه عبادت دی زه خو خوب کوم دی خو لګیا دی دی خدله خو خوب هم نه ورم زه خو پکې ډوډۍ م خورم او ځان نن وړی ډوډۍ پخوم دی خو ډوډۍ باندې هم نري په ناره او په تنده لګیا دی چې څو ورځې تېرې کړي دغه سړی دی برسیسا ته وایي چې بس زه دی نو ځم چېرته دی نه زه خو داسې نه کوم زه خو یو علاقه کې عبادت کوم چې هلته مې خلک وپېژني ریاکاري خو نه کوم یا بلې علاقې ته یاره جي زما سره بس ته ښې او ډېر خپل عبادت کې وی نه 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 به دې دی نه ځم چې کله سړی ځي که نه یو دوست نه لږې لږه نرمي م راشي ورته وایي یاره یو کار ده شیطان ورته اوس وایي وایي زه خو ځم خو زما د پلار په نیکۍ یو تجرباتي دعا د هغه در دم دی هغه درته ښیم بس ته مې ولیدې چې ته ښه سړی او مزرې د باران نه دی راله پنۍ هم راکړه یو دم درته داسې دم درته ښیمه که نه چې په چا څه قسمه بیماري تکلیف وي ته پې هغه دم به جوړېږي دا برسیسا ورته وایي نه نه صاحب دمونه ماته مه ښایه دم سره مې تعلق نشته زه به دمونه په خلق اچوم زه به خپل عبادت کوم په خلکو به دمونه اچوم چې ولې دا خدمت خلق نه دی یو سړی ناجوړ شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي نو ستا ثواب پکې نه کېږي ته خو روغ نه ته خو لیونی او که یو سړی لیونی شي او ته به دم واچوې جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي دا ګناه ده او برسیسا وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده واقعي دا خو چې په خلکو دمونه اچوم خلک جوړېږي او هغه عبادت وکړه زما به ثواب کېږي وایي ښه ده راته وښایه یو دم یې ورته وښه دې ته اذا مې ورته وښه ته څوک غریب دی مزدورۍ پسې تللی دی د برسیسا او مزدوري کوي هلته یو سړی بیمار دی چغې وایي په خېټه مې دل په خېټه مې دل بیمار دی څوک وایي حکیم راوړی څوک وایي ډاکټر برسیسا ورغې خوښی دی ادم یې پیچو په سړی ټیک هلکه هغه برسیسا والا هغه بل بیمار بل وروره شی شروع و چې څوک ناجوړه کېږي تلی بوځي او دې پې دم اچوي ټیک کېږي خبره مشوره شوه چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی ګوره که سکیم ته ګوره اوس که هغه خپل مشر ته ګوره په کومه طریقه تاویږي د بادشاه په لور لیونتوب راغی منډې ترړې نه جوړېږي چا ورته وایي صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی بابا دی ډېر نیک سړی دی او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پکې جوړوي ورشری ولې دله چې راغی نه نه زه خو بادشاه محل ته نه ځم زه خو دلته خپل عبادت کوم دلته به دله راویل شری ورسله چې دا مې پوه شو جینۍ جوړه شوه څو ورځې پس بیا پې لیونتوب راغی دا خلک وایي که په دې جنکو پیریان راغلي دا ګوره ټول دروغ پیریان میریان نشته دا څه چل والی دی دا څه قصې پیسې دي خو دې درته اوس نه وایم خاوند نه خفه شي نو په ځان د قصده پیریان راوړي په دې مه خفه کېږي په دې مه خفه کېږي هلکه یې خوښي او پلار یې غله نه ورکوي نو په ځان پیریان راوړي
ٹھیک تا پیریان حق دی مومن جنات دا صحیح ثابت شته دی په بعضو به ممکن په بچه د فصلو کې وکړ دا نور ټول فرضي قصه دي ګوردا هغه شیطانی چالونه دي د شیطان هغه سکیم او سازش دی اوس به ته وایې چې دا پیریان یا دا جنې لیونۍ شوه او دا څنګه پرې دم باندې جوړه شوه نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي نو بیا ورته په زړه کې وسوسه اچوي چې فلانکي بت ته لاړ شه فلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي نو چې دی هغه بت ته لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان کې وځي وګوره وی ټیک شوم که نه اوس هم زمونږ خلک ګورې داسې کوي پرې زیارتونه مونږ ځان نه خپل نومونه ایښودي دا تبې والا بابا دې تبه جوړوي دا ټوخي والا سپېشلیست دې ټوخۍ جوړوي او دا سرخوږي والا سپېشلیست دې سرخوږۍ جوړوي او دا ګردو والا سپېشلیست دې ګردې جوړوي الله اکبر شفا ورکوونکی څوک دی الله صرف یو الله شفا ورکوونکی دا بابا نیک سړی چې د ګردو بیمار به شو دی به چاله دا کوم بابا چې قبر کې وفات او ته سر دم کو اچي او سر دل وسر خګيږي کته باندې به سر خوږي راغی چاله به ها الله له ودا کوي نه موږ پکم سوچ کې پراته یو او دا مختلف نمونه وي خو دې یو زیارت نو بل زیارت نو بل زیارت لا او دا دنیا کسي پسې روانه کوي تا زمانہ نیکان خلق دي اولیاء دي بزرگان دي او وفات دي داغي احترام داغي قبرون لتلل د شریعت مطابق او داغي باندې توسل نیول زمونږ د دیوبند علماء یو طائفه یو ډله وي چې دا هم جایز اگر چې بعض علما ته انکار کوي لیکن قبر له شریع طریقه باندې دل داغي احترام په خپل ځای دی داغي قدر په خپل ځای دی هغه نیکان دي صالحین دي لیکن دا بیماری علاج به مې دا کوي او دا بچی مې نه کېږي زمونږ د خوا کې په دې ګاونډ کې پخوا یو دغه یو زیارت و نوم بیا وانه دمه بعضې وروڼو به پیم شو خیر دی نو هغې باندې چا باندې به ته به راله دا پخوانۍ دا د باباجي د ما د خولې خبره ده چې به چا به ته به راله نو ابا هغه زیارت ته لاړ نو هلته باقاعده ډولکۍ پروت نو هغه ډولکۍ به یې غاړه کې واچو او ابه ډنګو او تاوېده به ابه ډنګو او تاوېده به او دا به سندره ورسره وي چې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړې د تبې د جنجاله او ډوکۍ به ده داسې به ټیکېږي دا قصې پسې دلته یو شو وه ماشوم بیا راوست په هغې کې بیا وردننه سوری شوه وه ګوره نو دا ما ته پته ده سوری شوه ده نو ماشوم به پکې وردننه کړه وي دا به ټیک جوړ به شي دا شیطان پکې دننه ننوتي دا چل ورته وښیي هخوا ته یې وباسي ښه نو دا چل وکړه چې لاړ شه نو پلانکي زیارت درب یو غوټه ورکړه نو یو ځای بدي کېږي نو دویمه غوټه چې ورکړي دویم ځای بدي کېږي نو چې درېیمه غوټه یې ورکړه نو څو ځای بدي کېږي دی نو ته 50 ورکړه چې خدای دې مقرر کړي نه که دلی درکړي زامن څوک ورکړي اللہ قرآن حکیم کی فرمائی زنوے قرآن کے اللہ فرمائی سنگے دی یہاں بولی من یشاء ناصر چالے نوم ورگئی ولی من یشاء الذکور چالے زامن ورگئی او یزوجهم ذکرانا و اناسا چالے لکان جنکی ادبار ورگئی ویجعل من یشاء عقیما شان جوڑائی یہ خدای رچا دا شان فیصلہ اکلا قسم دے کہ ڈاکٹر او بل سو کمولا بچی نیکان صالحان داغی خپل مقام دی خپل مرتبه ده ډاکټر به تعالی علاج کوي خو جوړو دې نشي جوړو به څه وکړو الله به کوي دم برا باندې ځاچو بالکل سنت دم اچول خو درې جوړو نشي موږ دم جوړول شي جوړې به څه وکړو په دې دم کې په دې تعویذ کې او دارنګ په دې دارو کې شفا سو کوي الله او پاغه طریقه به موږ د اسباب استعمالو چې کوم تر دوړو جهان سره الله فرمایي نو حضور پاک مبارک فرمایي به شیطان پکې ورننه نبی او دې فلان کی زیارت ته لاړ شه نو چې ال تلار شي شیطان تیوزي به ګوره کې عالم ټیک شو نو بلتم وی نو دې کور نه بیا आवाज کوي دلته په سر دل راشي نو کور نه आवाज کوي پیرا بابا راو رسېږي وای کنه وای خصوصا دا ګورګانې خدي دا جورابه مخچینی ولې دا کپ خپل پیرا بابا راو رسېږي او کاکا صاحب راو رسېږي دا را رسېدل د الله سره تعلق دا غیب علم چا سره الله سره ستانه څه خبري نیک بخته یو 2 رکعاته نفل وکړو پیر بابا پسې وبخا یو 2 رکعاته نفل وکړه به ثواب کاکا صاحب ته ورسې یو کیلو روجي پخې کا او ثواب پیر بابا ته وبخا کاکا صاحب ته ورسې او په خدای دې ثواب ورسې
وردا صالحان خلق دي پیر بابا چې کوم نقش قد کار کړي پاغه نقش قدم لاړ کاکا صاحب چې کوم کار کړي پیر بابا په کوم وجه دې لوی مرتبه ته رسیدلی وایا د الله په عبادت کاکا صاحب چې د لوی مرتبه ملو د پس ورته ملو شوی دا د الله په عبادت نو هغه طریقه یې ورنه کړی یعنی چې غوي جوړ کړی دا شیطانی اثرات وسوسې جمعې پر ورځ باندې قبرونه شامل وړل شریعت کې څلور ګناه چې مثله پارولې دي څه ضرورت دی پکې ته صحابه نبی رسول الله قبر مبارک شامل وړي ته تابعین د صحابه کرامو قبرونه له شامل وړي دي ایو کس پکې زینوم لیدي کانه راغشته دیو د زیارت زه ورته موټه مکله کونه مې داسې کې اجنازي نه را روان یا راسته اوس ما ته پته لګي سي مقصد خو وی سبق مې نزد کې سبق مې نزد کې نو دارا ته چاوي چې دا دوه کار باندې بوټا کوا چې په پری برابر خدای خبر نور ته نه خبر خو ما ته ادا ټکیو مې دې خوا کچې په دلوټه کومه ته ټیکيږي او کنه ټیکيږي تاسو خبرې دا تا شوبه دا شیطانی وسوسې دی ګوره دا کار نو شو نو زه بزم او زه دا کوم دا ګناه کوي ایرونو دا الله نزدېکت په هغه طریقه کې چې کومه د الله او د رسول طریقه ده په کومه طریقه چې ما ته الله ښودلې ده او ما ته د الله رسول ښودلې ده چې په هغه طریقه روان شو بس دا د الله د تقرب او د نزدېکت نښه ده او که هغه طریقه مې نه استعمال کړې په بله طریقه نشم نو هغه بادشاه په لور باندې دی لوبه جوړه کړه او بیا به ورته وسوسه اچوله دې بلام پیریان به ترې خلاص ټیک به شو بادشاه ته چې تا علاقې ته جهاد ده اوس چې جهاد لري فوج هم بولي د جنې سره څوک اسنه بیا چې زلار چې مغه دوره پیرا نشي دې سره به څوک مش او شیطان دی وسوسه خو ورتا کی وې سر داسې او کوم دغه بل فیصا سره دی راکړه بس هغه به حفاظت هم کوي نیک سره دی او بل پکې دا فائدہ لکه دوره پیر عزیز نه دین او پیدا مچي بس فیصا لے راو هغه داسې ته چتا کو پر دې جنې بدلان سره دی دا ګناه را باندې کړ زه ګناه نه کوم وې دا څه خوا کې کور به جوړ کړه جنې باغې کې دی او که دوره پیر عزیز مې را باندې کله غونې وردا او دم پیچو او زړه پلان کې علاقې ده زه ډېره خبره هغه قصه وګده ده لږه وخت کم دی او لږه تفصیلي ده خو دې ډېر اختصار درته وایم دې ته نوبت ورسېد چې هغه جینۍ باندې به د دم اچاو هغه ولادت تلا دې به ته دې ته نوبت ورسېد چې دا هغه جینۍ سره ګناه وکړه دې هغه ته خشته که هغې د ته په ذهن کې خشته کړه شیطان دې ګناه پرې وکړه چې ګناه وکړله هغې امید پیدا شي اوس به څه کېږي اوس خو که بادشاه راغی وي چې دا دې څه چل کړی دی جینۍ مړه کړه او خخه یې کړی ګوره یو یې پیژنه وکړه دویم یې پیژنه وکړه قتل یې پرې وکړه شیطان چې بادشاه راغی او تب معلومات یې وکړل جینۍ څه شوه ته نه تپوس وکړو جینۍ زه خو نه یم خبر چې لیونتوب به سر به راغلی تښتېدلی به هېڅ پته نه لګي درې شهزادګانو د باچا درې زامن دي درې واړو په یو شپه خوب دې خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه ایو زوی ته شیطان په خوب کې وایي چې ورشه وګوره هغه پلانکي ځای کې هغه یې وژلې ده او خفه کړې ده بل تم درې واړه چې سر پاڅېدل درې واړو یو شان خوبونه لیدل بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید ابوری ما خو هم داسې ولید ابوری ما خو هم داسې ولید یعنې واقع چې د دې برسیسای د الو بنېږي چې کوم ځای خولی و درې واړو د شیطان چې لاړ ځای وکنو پکې الو یې راووتل مړه وه الاله شوې وه مړه پکې راووتل اوهو دې ګرفتار کړه او په سولی یې کړ بری وخېجو د در سر ته او سولی یې کړ هلته شیطان ولې په خپل شکل راغی ملګري څه دي وی خدای دې تباه کړه دم دې راته خولی و غرق دې کړم د هغه دم په ذریعه دې تباه و برباد کړو دوه ګونو شو پانسي کېږم اوهو زه څه خبر وم په وخت به راغلی نو ما به زه اوس دې بچ کوم ما له چې الله ځي داسې به بچ کړم چې بس وی څنګه مې بچ کې وی دا سر دې ما ته راښکته وی دا چې ته کېږي نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې زما غوندې عبادت گزار تا لیدلې خوار شې مرې او خټ خټ ګناهګار مرې سر راته ښکته کا دا سر دې ښکته کا تړلې خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کا نو زه دې اوس صبح سم بچ کوم دی چې د سر ښکته کا هغې پې تورې غزار وکړه بادشاه عمردار یې ایمان نه خلاص دا له شیطان حد چندي د دواړو جهانو سردار فرمایي خبردار شته ګورې او الله قرآن کې فرمایي مونږ ته هله پیغور ورکوو مړه چې د چا د پلار نه څوک دا ټوپۍ کوزه کړي ټوپۍ دا پټکي کوز کړي تا له څونه غیرت راځي دا عجیبه ټومه نه راځي دا ما د پلار نه پټکي کوز کړی دا ما د پلار نه کمیس ایستلی الله دا غیرت مونږ ته اچوي څه وایي دا هغه دی چې ستا د نیکه حضرت آدم او ستا د نیا نه جامې ایستلي ينزع عنهما
لباسهما ليريهما سوآتهما ستا د نیکه او د نیانې جامې سترې بربند کړي دي خپل نیانې که باندې غیرت نشي کولی ان الشیطان لکم عدو ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا دشمن بیګا نو دا بیان مې نیمو که نیم برته انشاءالله پاینده جمعه کې دا خطرناک دشمن دی نو داسې طریقې به مته بیا وښیم په بله جمعه کې انشاءالله چې د دې دشمن نه به مونږ په کومه طریقه ځان ساتو نه اوس نه بله جمعه وخت کم دی خبره ورګرم په کومه طریقه به د دې دشمن نه ځان ساتو او کمې طریقې دي چې مونږ به د نه ځان بچ کوو او د څه بعضې حربي دی غم درته یم نو هله به انشاءالله خبره خلاصه شي دعا کې چې رب العالمین مونږ د دې سپېره نه وساتي الله دې زمونږ د شیطان د وسوسو نه امان نصیب وګرځولی کړي او چې مونږ یې څونه خطا کړي څومره مونږ ته نقصانات رسولی دي رب العالمین هغه راته وبخښي خدای مونږ کمزور یو حقیقت دی چې مونږ کمزور یو چې مضبوط دی مونږ ورته کمزور یو خدای تم ته وساتي او رب العالمین تم ته امن نصیب وګرځولی دو کې بعضې مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي بعضې زمونږ دوستان دي لرې ځای نه راغلي دعا کوي چې الله ورته دنیا او د آخر خیرونه او برکتونه نصیب کړي جهنم کې چې څومره خلک پراته دي دا ټول د شیطان ملګري دي شیطان گمراهان کړي دي او واقعي چې دا شیطان د انسان ازلی دشمن دی الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی ګورې تاسو مو ته دشمن وایه تاسو سره ټول کار د دشمنۍ کوي یو وخت کې تاسو نه معاف کوي چې تاسو سره دشمني کوي او ټول سازشونه او سکیمونه د دشمنۍ درته جوړوي نو تاسو سره ولې دوستي کوئ تاسو هم دشمن وګڼئ حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا کړ نو قرآن حکیم کې الله فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ دا ابلیس هم فرشتو سره بره اوسېده نو الله ذوالجلال د فرشتو دې ډلې ته دا وفرمایل چې تاسو د آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړئ دې پکې ناستو د الله حکم فرشتو تم شو د تم شو څومره فرشتې چې وې ټولو سجده وکړه او د سجده ونه کړه فرشتو چې سر اوچت کوي کتل نو دا بدبخته ناستو ته خو سجده نه وه کړې نو هغې یو دویمه سجده د الله ذوالجلال د پاره د شکریې وکړه شکر دی الله دا یوه سجده خو تا حکم وکړو مونږ وکړه او دا بله سجده په دې شکریه کې کوو پروردګاره چې شیطان خبیث ونه کړه او تا مونږ له توفیق راکړه مونږ وکړه نو شکر دی چې مونږ د هغه ملګري نه شو ستا د حکم تابعداري مو وکړه دې وجې نه په هر رکعت کې انسان دو سجدې هم کوي نن الله تپوس کوي چې تا ولې سجده ونه کړله ما درته حکم وکړه اذ امرتک قرآن حکیم کې الله فرمایي ما درته حکم وکړ نو تا زما د حکم نافرماني ولې وکړه سجده دې ولې ونه کړه نو دله پکار ده چې د عذر پیش کړی وي بانې کړی وي دروغ یې ویلې وي بلکې توبه ایستې وي د دروغو چل هم ورته د دروغو بانې هم کولی شوه لکه بعضې خلک په دنیا کې د دروغو بانه کوي اگر چې الله نه څوک په دروغ نشي خلاصېدی او نه د رب العالمین نه څوک په بانه خلاصېدي چې الله باندې د چا بانې پټې نه دي الله تعالی ښکاره یو شیطاني چال به چلولو او یا به ویلو چې الله بس معافي غواړم غلطي رانه وشوه نه رب العالمین ته مخامخ وایي خلقتني من نار وخلقته من طين الله زه خو دې آدم ته سجده لګول زما د شان مناسب نه دي ما ته وګوره دته وګوره خو ته خاورې نه پیدا کړې خټې نه دې پیدا کړو په خاوره خلک ګرځي قدمونه پېخلي او کمزورې شی دی خاوره لاندې زور کوي مثلا خلک ګندګي پې غورځوي مرداره پکې خښوي متیازې پې د پاسه کوي نو دې خو تا د یو کمزوري سیز نه او بیکاره سیز نه جوړ کړ او الله خلقتني من نار د اور د شغلې نه جوړ کړم څومره خشته رڼا کوي اور بره زور کوي سوځول کوي هېڅ پې طاقت نشي لرلی انسان اخلې پخلې رڼا ګرمي د اور سره تعلق لري بر اوچته شغله او لمبه وی نو زه د اعلی او بهترین سیز نه جوړ یم او دې د یو خاورې او د خټې د کمزوري سیز نه جوړ دی ما غوندې لوی سړي له دته سجده کول نه دي په کار زه دته سجده نه کوم ګوره د الله حکم یې ټکراو د الله حکم مقابله یې وکړه بس الله ښه پوهېده په دې خبره د الله د حکم مقابله یې وکړه او د ده خبره هم سرسري ده ګورې ځمکه اوچت شی دی
اور خو د ځمکې نه پیدا دی چې ځمکه لرګي پیدا نه کړي ځمکه بکره پیدا نه کړي ځمکه ګوګړ پیدا نه کړي اور داسې نه بلې ځمکه چې اور لمبه پسې باندې کړي پسې بلې ځمکه چې خوراک پیدا نه کړي اور پخلی نه سکے د سرسري نه در باندې خبره وکړه د ځمکې خو ډېر لوی حقیقت دی کبر یو که قرآن حکیم کې الله فرمای ابا واستكبر وکان من الکافرین زما د حکم نه انکار وکړ او ډېر لوی کبر یو که تکبر یو وکړ دا د شیطان لومبی خاصیت دی نو کبر قرآن کې الله واستكبر کبر دنیا کې چې څوک لوی کوي کبر کوي ذکر شیطان صفت دی بس الله دې موږ کبر نه وسه کبر دومره خطرناک ګناه ده دا کبر چې سړی کې ځان ته لوی وایي کوي سر داسې اوچت وړي سینه داسې لکه غوندې بار کی خپې ځان پسې راکاږي او د خلکو نه ځان داسې لږ لوی حسابوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا کبرجن خلک به د قیامت په میدان کې داسې واړه واړه ذلیله غوندې ګرځي لکه د میږو په شان ټوټې پوټې خلک پرې به راکوي د محشر په میدان کې دلته کبر کو سینې لوړه اوچتوله سر یې اوچتاو هلته به د لیوالو میږو په شان په محشر په دې میدان کې د ذلت او د سپکوالي په نظر باندې د ذلت په انداز بدل دي او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا په زړه کې د شړشم یا د اوري د دانې عمره کبري د جنت خوشبويي ور باندې حرامه ده حالانکه د جنت خوشبويي د 500 کالو په مزل محسوسي 500 کال کې څوک لري وي نو محسوسي الا بزي جنت ته چې دا کبر ته لو باسي جهنم ته وليږي ویډه وای او دا کبر ته ویندې نو الا بزي او خې پاک کی دا کبر نه لکه سزا نه رچې چې په جهنم کې خوس وځي موږ خلک چې جامې خیرل شي نو بیا خیرل جامې څوک نه غوندي پاکي نو چې پاکي نو هغه اوس خلک په ماشینونو کېږي او مخکې به وته خټکاوانه وي چې موږ ماشومانو لاندې ټیم کې به صابون والا او به ګرمې کړې پکې به صابون ټوټې ټوټې ورغورځاو او به واچولې او پکې به جامې واچولې اور به ورته بلېده او په هغه لرګي به هغه جامې په هغه ټیم کې لړلې نو بیا چې به هغه جامې د ټیم نه راوویستې نو صوباړې به یې ورته ونیو اوس د صوباړې دور نشته صوباړې به یې ورته ونیو نو په هغې به هغه جامې ډبولې او زمونږ د طالبان په خپو او په لاسونو یې ډبوي نو چې ښې وډبوي او ښې په پټ کېدلو اوبو کې جوش ورکړي او نچوڼې کړي د هغې نه پسې بیا اغوندي دغه رنګې دا ګناهګار خلک د دې نه به د اخرې او دا ګن د جهنم په دې کنده کې پر صوباړو باندې او پر ډبولو باندې او په خټکولو ختموي نو چې دی پاک شي نو هله به جنت دی لکه دا اوري د دانې عمره کبر وي نو نه به ځي دا کبر باندې جهنم کې سوځي چې د دې اوري د دانې او د شړشم د دانې برابر دا پوټې کبر دام ته وسوځي نو هله به جنت دی او دا ولې په کبر ولې الله خفه کېږي ځکه دا الله صفت دی نو چې دا ما یو شي ورته ما سره ما نه هغه غواړې ما نه په زور غواړې نو زه به سره خامخا جګړه کوم الکبریا او ردای حدیث قدسی د نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې فرمایي چې لوی زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ما سره جګړه کوي نو ذلیل کوم به ګوري پرېږده به نه شیطان نو صفت کبر دی الله دې ته وسه دې شیطان یو ځل چاته پوسو ته دا سیات پراتو دا پښتو کې پښتون نیک سړیا بزرګ سړی به تاسو کړو اصل له عبرت خبره ده نو دا په جواب کې وي چې دا سما وایي چې زم زل لفظ بنوي زم لکه موږ وایو کنه زدا سه دا سما وایي چې زم دا خبر دی دا داسې دی او چې زما نو داسې بشي لکه چې زم ګوري کدا سې دی او چې زم نو داسې بشي لکه چې زم او دا چيله چې دا وی دا چيله مې کوي مې معنا ذکر مې کوي نو چې مې وکړ نو ساره ته ګوره د قصاب په تخ باندې هغه سر لاندې او په پیره پاسې کړه دې کبر خطرناک شي لومبه د کبر او دریم څه چلو کو دا شیطان صفت بیا پاغیم صبر نشو خټ خبر کوي رب العالمین ورته بیا وایي چې پرېدم دینا ذلیل مې پرې زارو شخوار شي درې اسبانونو کوزيګه ځه ما خبره دی نه منل نو دې سوي ګور الله ته مخامخ شو ورنيخ شو ویل دې آدم د برکت په خطا ذلیل کلمه خو زما دې ستا په ذات قسم یې الله ته قسم نه خوري زمره شیطان قاتل خو زمره ذلیل الله ته مخامخ وی زما دې ستا په ذات قسم یې چې دا اولاد ومانه یو هم جنت ته د مخ نه او د شان او د خي طرف نه د ګس طرف نه د بر نه د لاندې د هر طرف نه په حمله کوم یو څو نیکان بندگان دي رانه بچي خو باقي ټول بازار سره د جهنم د کاندي ته بوزو
الله مو قسم خوري تم قسم خوري زم په ذات قسم خورم چې کته ډېرم خراب او خطا کې نو چې ماته سر ښکته کنو زه بیا غستاغه ټول چې ګناهونه دي په څومره کړي دي هغه په اوبو ورلو ته تم تقوا ما ته قسمونه خوري راځلې لیک راوي شړو پابندي نه ولا کولې چې ته جنت کې نو سه خو بس په مخه کله کله ملګری جمعه نه وځم سړی خو بیا هم راځي آدم علیه السلام جنت کې اوسېده د اوس دویم شیطانت ته ګوره وسوسه ورته ور واچوله حضرت حوا رضی الله عنها باندې آدم علیه السلام پیغمبر دی هغه خو وسته رسی حضرت حوا رضی الله عنها علیه السلام جنت دروازې راغلي و دی ولري وی الله خو جنت کې اوسې تاسو هغه نه پیژن او بالکل الله فضل دی سنه باندې کړي وی یو بوټي راځي نه باندې کړي دا به ګوت نه وړي ورته وی دا بوټي لا ګوت یا اوسه چل پدې بوټي کې ګوري کدا بوټي لم ګوت یو نه او دا اون خړل دنیا تم کوزي اسمانونو لاندې او زهر تم کوزي او کدا ری بوټي نم خوراکو کدي بوټي کې دا کمال چې همیشه په جنت کې او ته وینا نه راځي چې کوم خپل الله باندې کړي دی وتقسم کل زمان قسم په خدای وي په دغه الله چې ته ورې رښتیا وي قسم وي بيبي حواء آدم علیہ السلام تقسم وقال وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين خوراک الله فرمای دوړو ته قسم کړی زماله قسم په الله ناغي خلون به قسم دلون به قسم کول واورید دینه مخکې په قسم نو ورېدل او دا الله په نوم قسم دا رښتیا وي دا کا رښتیا وي دا هغه د دنیا دا قسمونه نو ورېدل چې په دروغ لیم لا سو قسم دا الله نوم نه لا سو په دروغ علي قسم غره په دروغ لري وی ګناه نبی علیہ السلام فرمایي اکثر دا چې کم خلک تجارت پیشه خلک یو خپل سودا خرڅي دي قسمونه ډېر کوي الکه دا غنم ما په 100 روپے من اغشتي به پاتې مثلا دا پټي ما په 100 روپے اغشتي به مثلا پاتې سوی دا کپڑا او دا مثلا دا ساروی ما په دی اغشتي به راغینه په کمای په دروغه به قسم خوري نبی علیہ السلام فرمایي ول زړه نه نبی علیہ السلام مبارک ورنه دا وی ټیک ده چې قسم بستا سودا خرڅي او دا قسم بستا سودا ګرانم خرڅکی خو دا سودا د پیسو چې کم برکت دی هغه به ختم شي د 100 روپو شی په 1.5 خرڅ کی ممکن ده کله 100 روپیا تعجب راغلی وي به امانت وي یکی ډېر لوی برکت او دا 1.5 چې کوړ تر دی یا به بچی را جوړي یا به په خدای سره چل شي یا به تبل مصیبت جوړي هغه 500 کې غسل بنور مسله لري برکت بني کنه سوري به الله جوړي پرې رسول وخت می جواب لودي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې قسمونه بر سودا خرڅ کی ګرانه به خرڅ کی خدای قبل پیسې چې کم برکت دی په کې کوي قسم دې دې ګناه او یمین غموس چې دا قسم چې نامه پته غشت دا ولګي غشت دا ګناه کبیره دا ګوره نبی علیہ السلام مبارک دا غټ ګناهونه شمیرلې په دا شمیر دا ګناه کبیره ده او دا دومره سخت ګناه ده لکه چې تعالی جهنم په اور کې کوټا وای سخت ګناه نو به هر کې خبره مې دې پوری کوله چې قسم یې وکړه د دویم صفات په دروغه آدم علیہ السلام او حضرت حوا علیہ السلام غوی چې قسم دوه خورنو په دروغ وسو د الله نوم ناخلی نو قران کې الله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما چې دوی سي قسم وکړ آدم علیہ السلام نه هغه خدای حکم یې شو بالکل چې خو الله باندې کړی ايش کړه الله نو یو دا واغش اته یې اته یې شنو بس پورنه بیا هغه بوټي لا ګوتې اورو جبه لا بوټي اورو د جنت جامې دې کوز شوي ما تاسو نه ملک علم انا حکما انت کوم شجره دی ونی نه مې کړ ولی موږ ته یو الله دا کې کاکا هم تستانو واغش کنه قسم تستانو موږ صغار سره نه یې بل سي ير شو الله ولم نجد له عزم سپخته را دی نه یې شو خبره زه چابا هم د شیطان سره اکبتو دی بم کوزیږي تاسو بم کوزیږي له دنیا ته د دې بوټي خاصیت دا چې دا نه وکړل نه جنت کې به دا مو خورو دې سره خله پیدا کیږي دې سره د اسمت پیدا کیږي دې سره د پوز دا شی پیدا کیږي دې سره لاړ پیدا کیږي د ټول تنظیم جنت کې شته نه په دنیا د خامه د شیطان دې صفات قسم شو په دروغ قسم دروغ مرتوي دروغ او دروغ هم لري ګناه بیا چې دې سین اړیه د جنت د رخصت د فل چالو نو علماء لیکي مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لیکي نفع المفتی والسائل کې وې دې په دریاب راغی دا غټ دریاب کې دا کبان تاویدل نو قبله وراغی یو غټ قبله وې غم په درته جوړ شو څه چل دی وې چې الله آدم پیدا کړ دا غي آدم به دې ځمکې ته راکېږي هغه به بچی پیدا کېږي ستاسو ښکار به کې خوري به هغه کپ منډه نورو ملګرو تعالی وې په داغه مصیبت وړېدو آدم خدای پیدا کړ دنیا ته برازي او مونږ بخوري او مونږ بخکار کوي نو مولانا عبدالحی سے په دغه نفع المفتی والسائل کتاب کې لیکلي دی رساله ده وی الله د کب نه جبه ختمه کړه
چې لومبې شیطانت خو هغه وکړه دویم ورپسې تا وکړه چې ملګري له په منډه سوال جواب یې وکړه مرګ خو به راځي نو یا په ښکار او یا په بل څیز یا په بل څیز نو بل صفت یې شیطانت شو شیطانت یې لوی ګناه او دا په مونږ کې لوی رواج دی یو ته یو سو بل ته بل څه او دا دونه خطرناکه ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې په دنیا کې دو پړی کوي یأتی هؤلاء بوجه دې سړي د په یو مخرج دی بل ته بوجه په بل مخرج یو ته یو سوی بل ته بل سوی د قیامت په ورځ به د شیطان په دې خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي خوله کې به یې اوري نوټي دا ډېره خطرناکه ګناه او چې د چا په شیطانت مړی وشو دا به نه وي چې او لس خو هغه پلنټي کړی دی قاتل خو هغه دی نه چې د چا په شیطانت دا مړی شوی دی دغه قاتل چې څومره ګناه د قتل شوی دی دومره د شیطان هم ورسره ده شیطان کوم ځای پاتې کېږي ګناه به خامخا ورکوي سزا به الله ورکوي ورپسې بله خطرناکه ګناه چې آدم علیه السلام کله په دنیا کې ژوند تېر کړ نو قابیل او حابیل بچي پیدا شو قابیل یې ولمسه په مخ د ځمکه او دې نه خطرناکه ګناه بله نشته ویې لمسه ورور یې پرې مړ کړ لومبی قتل چې قابیل وکړه او خپل لور یې مړ کړه حابیل دا هم د دې شیطان په چال باندې د ابلیس په چال باندې ګوره دا د زندګي او د ټوله د ګناه ده منصوبې دا ده او الله ته یو درخواست وکړو کنه وی الله خو ذلیل خو دې کلمه خو یو سوال نه کوم دا خو مې قبول کړ امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی منهاج العابدین کې چې اتیا زره کاله د الله عبادت کړی دی مونږ پنځه ورځې عبادت وکړو په رمضان کې چې دوه شپې روڼې کوو بس بیا یادو چې مونږ خو بله عبادت وکړو یو پنځه روژې ونیسو وایو بس مونږ خو زبرګان د زمانې یو اتیا 80,000 اتیا زره کاله عبادت په اوبو باندې وشو الله زه خو تبا کړم ما ته د آدم د برکت عبادت خو مې وشو په یو سوال درته کوم راله قبول کړه الله ماله ژوند راکړه عمر راله ډېر راکړه او تر قیامت تر ورځې پورې الی یوم یبعثون قیامت تر ورځې پورې راله ژوند راکړه چې خلک د قبر نه پاسې هغې ورځې پورې نو زمونږ د علما لیکلل چې خپل چالو چلاو چې د قیامت د ورځې پورې ژوند سي د مرګ نه به بچ نو چې مرګ نه بچي نو دوزخ له خوا له سړي دي چې اول په حوالات راشي دا قبر خو حوالات د مرګ چې بچ شمه بس قصه خلاصه شوه که جنت نی خو دوزخ نه خو به بچ شم که نه رب العالمین خو هېڅ شی پې پټ نه دی په الی وقت الیوم المعلوم عمر در کوم دا سوال دی قبلوم او د قیامت دغه لویې ورځې پورې چې خلکو نه سو باسمه او دنیا روانېږي نو هغې پورې به دله ژوند درکړم زه دونه به دې ومنم خو مرګ نصیبه کېدی مرګ به در باندې راځي لګیا دي صاحب اوس په دې مونږ کې دا غوبلې جوړ کړی رور په رور ګاونډي په ګاونډي دوست سره ښځه خاوند سره خاوند ښځې سره بونځ کې حدیث پاک کې راځي که نبي علیه السلام فرمایي کې دي یو تخت لګېدلی دی په دریاب د پاس څومره شیطانان چې دروازې لګیا دي او دا شیطانتونه کوي نو هلته غونډېږي دی مشر بابا له هغې ته هل وایي دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه یو نه تپوس کوي نبي علیه السلام فرمایي څه دې وکړل افلانکي سړي باندې مونځ دې قضا کړه پرېږدې ښه کوي نه سړی ډېر تکړه و مونځ پرې رانه وکړه ما خورې کوشش وکړو وی ښه وخت نه دې پرې وروستو کړو وی ډېر تکړه وخت نه مې پرې وروستو نه کړو وی وسوسه دې ورته په مانځه کې واچوله ویست ما خو ډېر کوشش وکړو خو هغه سړی ډېر تکړه وسوسه مې ورته وانچوله نو دې نورو شیطانانو ته حکم وکړي دې مچم غلط نه ونیسي او دې دریاب کې څو غوټې ولولي دا نن کار نه دی کړی بل به غواړي تاسې چل وکړه ته خو ما لیدلی وي چې هغه فلانکي سړي باندې ښځې سره روانه کوې صاحب کمال مې کړی دی څنګه دې وکړه وی هغه مې دا ښځه او خاوند پرېښودل چې پرې خاوند مې ښځه طلاقه کړه په دې الله ډېر خفه کېږي طلاقه مې کړه هله مې پرېښودی وی کمال یې کړی دی نبي علیه السلام فرمایي ځان ته به یې را تر غاړه باسي فیلتزم یعانق ځان ته به یې را تر غاړه باسي او پرې تندي به ښکل کړي نعمه انت ته زما ډېر ښه بچی یې که نه ډېر ښه بچی مې انعام به وله ورکړي روزانه را شیطانان د بچي ورته غونډېږي هلته کې دي په دریاب د پاسه تخت لګېدلی دی هغه خپل پروګرام ورته اوري داسې مې وکړل څه وایي دونه مې خلک په خلکو مړه کړل دومره مې خلکو له خلکو سره روانې جوړې کړې دومره مې په کورونو کې دنده اختلافات جوړ کړل دی یو پروګرام روان دی چلېږي په دنیا کې خو هم درپسې لګېدلی خورونو یو سیر ته ګورې ځان وساتئ د مرګ وخت کې چې سړی کم وخت کې پروت وي دغې وخت کې ډېر زبردست سکیمونه سړي ته اچوي قسم برته اچوي کله به راته وایي خدای نشته کله به راته وایي پیغمبر نشته کله به وایي د اسلام غلط دی کله به څه راته وایي کله به راته څه وایي امام راضي رحمت الله علیه کوم چې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی عظیم او یو کتاب یې لیکلی ځان له مستقل چې د رب العالمین په وجود باندې هغه 360 دلایل لیکلي الله موجود دی ولې دی دی الله موجود دی شته دی دی شیخ نجم الدین رحمت الله علیه سره دی یو ځل
مرګرتیا او صحبت پاتې شو نو یو ځل هغه شیخ نجم الدین رحمت الله علیه ګیاله او دس کې ټول شاګرد ته لوټین او باجی کمزوري دی بوډا دی دیوس د لاسونه انځي هغه په لوټه ته شي شاګرد یې لار بل لوټه راوړ هغه په ته شکل بل راوړ هغه ته شکل شاګرد لګیا دی په دې لاسو باجی او سوچ کې ته اخیره کې لوچونګ بر اواز تاسو وښته ورته وای کنه چې به دلیل خدای مانه تاسو وایا او بیا شاګرد ته یو بر اواز او د سیو کا شاګرد ته پوسو کوی شپ دا مونږ خو څه پوه نه شو دا خبره دي چا سره او نن خو دومره سوچ کې تللی وي چې په بلا لوټې مې پر یو لاس درلته شي حالانکه یو 10 کې اسراف به نه کوي وی الله تعالی ما ته امام رازي را مخامخ خو ډېر لري د میاشتو په مزل دا کشف وته وي الله تعالی او قوم امام رازي رحمت الله علیه لوی عالم بهترین ځنکدن کې پروت خدای راته وکړ او دې ځنکدن وخت ولا شیطان لاره دی غورته ناس ما ته هغه دواړه خدای وکړ شیطان ورته وی الله نشته دی ورته وشتا دې دې بیا ورته وی دا دلیل خو دې بیکاره دی ما نه ولا باطل نو امام رازي ورته دوی دلیل وی شیطان ته دان خراب دي دان ټیک نه دی په دې دا دلیل دې کمزورې دي نو ورته دا دلیل وی دالم کمزورې دي په دلایل به الله نه پیژني د الله ز پیژنګلو د پاره هټ دلیل سره هټ هغه د کائنات ته وګوره دي نو له اوس کومه دي بوټو ته وګوره دي خپل ځګ دې نه غټ دلیل ایو زمیدار روي شیطان انسان په شکل لاغه بابا خدای شته یو څه دلیل دی به دلیل غواړي او دوره مزیدار دلیل دی لګي سمرو کنه قلب درلو د غوانو غچو کې ته ګو دې ورغه ورپس شیطان دې دلیل خای ته خود لګي چې دلیل درته اوسه اچھا پوی دې دې مې واستن کوي وای مې دو تخته ته خدای تباک به دلیل خدای باندې دا ځکه د مور په ګډه کې نه میاشتې تیرې کړې نه باندې رڼا لګېده نه باندې نور لګېده نه دې راځته نه ټټېشته نه بیت الخلا تاشته نو دا تنظیم مال چې کم سات کړی نو وسشته دا کله دا بچي خو چې د مور نه پیدا شي نو ته په هغه پرده کې دوباره بند کا چې 2 منټه ژوند تیر نو خپل تر ته جبه ګرځي نه پودا ګرځي نه سترګي ګرځي نه سترګي وړاندې دي نه وګونو کې ځن نو بته دي وبو کې ډوب پروت دی وبو کې ډوب پروت نه سترګو کې وبدي نه په وګونو کې وبدي او د اسمات کې د خوراک پکمه کوي او هغه خوراک پکې چې پیدا شي مو تیار دي نو که په نه همیاشته پس پیدا شوم مو تیار پیدایش نه پس کوي او که په نه همیاش پیدا شوم پیدایش نه پس کوي نو ته به چې هو د ټیم کو نه همیاشته نه همیاشته د مرګي لکه نو د اسمات چې پیدا کړي کوم دی حالت ولې الله د دلایل پرې دا بس دومره دي چې هغه د کائنات ته ټول ډک دي خو به خلکو یې په قبر کې خدای څنګه د پیغمبر علی السلام څنګه روزه ورته وخی نو اوس خو د ټي وي او د موبایل په ټلیفونونو ورسره ته خدای پاک او کمپیوټر خو دی دا سکندونو کې وسیله خبره ال ترسيږي اوس هغه رسول ته معلوم شي دې دا الله خی ګور دا الله دا سنس رب العالمین انسان ته په دې کې د طاقت او د عقل واچین ولکتي خرص سنس ایجادات دي چې کول انسان کوي انسان ته د عقل الله ورکړي بهر کیف وی چې دی وته دا دلیل دې بیکاره به خدا بل وې دام ټیک نه لري به خدا بل دلیل وې دام ټیک نه لري وی 300 شپته د لحی ور ټول برباد کړ وی جو ته نه ګورم چې خدایا اوس به امام رازي تکړه شي وی مې چې بس کله اخیری دلیل دی کلام ولا تباک کړو دا امام رازي خو به بیمار د دنیا نه لاړ شي نو چونګو به مې راوغشتي ورو مې وشته رب العالمین زما غچون دا غشي نه ته ورو رسول او ته مې چې نه بخت ورته وای چې به دلیل الله منم به دلیل الله منم دلایل دی پرېدا نو شیطان ته پنځه وستلو سای ور